بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تېره ورځ موږ په تر کوم ځای رسېدلو؟ رایټ کلیک څخه وروسته پرسونالایز پورې که نه، پرسونالایز نه لاندې راځو تر دېم ځای پورې تر ټچ کیبورډ رسېدو. ټچ کیبورډ باندې کلیک وکړئ، دا د ټچ سکرین لپاره کار کوي، خو دغو کمپیوټر کې نه کار نه کوي که نه. اول چې د ټچ کیبورډ سکرین کیبورډ څومره وي، مثال په کوم شکل زه دلته کولی شم مثال ورته غټ او کوچنی کړي. مثال ګوره دلته بیخي ښکاروي نه، نو دلته په یوه کمپیوټر کې ګوره کار کوي ښه. نو تاسو دغه ورته کوچنی او غټ کوئ، دلته یو ټچ کیبورډ تاسو ته راخلاصوي په دغو ځای کې. صحیح سو؟ نو هغه سایز یې څومره مثال ټچ کې چېرته غواړئ ټایپینګ وکړئ، د هغو لپاره ده. نو بیا مثال کولی شئ مثال غټ ورته کوچنی کړئ. بیا دلته ماډلونه دی، په کوم ماډل سره یې ښه ګور راځو. مثال دغه هر یو سټایل چې تاسو ورته انتخابوئ هغه سټایل، خو دلته نه راځي دغو کې هغه کې کمپیوټر کې، نو هغه تاسو بخت کار نه کوي. صحیح سو؟ له هغه وروسته بیا دلته ګوره ایډیټ که غواړئ مثال تغیرات رنګ خپل ورته تعین کړئ. مثال په دو رنګ سره ټکس په کوم شکل سره یې، مثال دلته راځه ګوره دا کې په کوم شکل سره یې، وینډو د شاوخوا وینډو یې په کوم شکل سره هغه بیا دلته له کلرو څخه مثال پکچر کې راولئ. نو بیا پکچر باندې کلیک وکړه، پکچر به کې راولئ. بیا مثال څومره یې سټریچ او فیټ ورته انتخابولی شئ. صحیح سو؟ بیکګراوند برایټنس یې ورته انتخابولی شئ، مثال روښنایي څومره زیاته او کمه. دا مکمل تغیرات دلته تاسو کې اپلای کولی شئ. بل دغه د سمال وي، کوچنی دی وي، څه رقم دی. ول کیبورډ کې چېرته مثال دلته سایز ورته انتخاب کړئ، مثال څومره دی، کلیک وکړه، سایز غټ او کوچنی مثال دا اوس ګوره کیبورډ اوس باید راته هغه کې ښه اوس هم نه ښکارئ ښه نه خلاصوي. اوس میډیم داسې کله راخلاص کړو، میډیم دی، متوسط دی. که چېرته دلته سمال ورته انتخاب کړي بیا ډېر کوچنی، او که چېرته مثال میډیم ورته انتخاب کړي متوسط، او که لارج ورته انتخاب کړي بیا کې او اوپن کیبورډ باندې کلیک کوه، دا خپله درته خلاصوي، خو اوس بیخي نه ښکاروي ځکه چې مثال دلته کار نه کوو. صحیح سو؟ نو دلته کار وکړئ که دا نور کمپیوټر کې شاید کار وکړي. له وروسته لانګویج اینډ ریژن ته راځو. اول چې دلته د کوم وینډوز چې کړی ډسپلې لانګویج کومه یوه ژبه ده، انګلیش ده. که غواړئ چې مثال ورته تبدیله کړي داسې ده تبدیلېږي نه، ځکه چې موږ وینډوز په دې کړی او دا باید تبدیله هم نه کړو. له هغه وروسته که چېرته اوس څو ژبې در سره انسټال دي کمپیوټر کې؟ دوې ژبې، یو انګلیش بل پښتو. که غواړئ بله هم اضافه کړ لانګویج باندې کلیک وکړه، کومه ژبه ورته ښکړه، ورته دري راته انسټال کړه، دري ورته ولیکل. دري څخه وروسته کلیک وکړه، کلیک څخه وروسته نیکسټ باندې کلیک وکړه. نیکسټ کله چې کلیک وکړو اوس دا درته انسټال یې کړه، انسټال باندې کلیک وکړه، دا هم را سره نصب شو. اوس غواړئ چې مثال دلته اپشن باندې کلیک وکړه، پوزیشن یې چینجولی شي. مثال دلته مو اف له پښتو نه پورته بوځه، ګوره له پښتو نه پورته بوځه، مو اف له انګلیسي نه هم پورته درته ولي. ګوره اول چې ته کې کمپیوټر روښانه کوې کومه ژبه یي؟ انګلیسي. اوس به کومه یي؟ دري به راځي. صحیح سو؟ او که مو ډاون کلیک کوې نو بېرته یې لاندې درته راولي. ګوره تر ټولو لاندې کې مثال مو ډاون کلیک کړه تر ټولو لاندې. که غواړئ چې دا حذف کړه کلیک وکړه نو دلته ریمو لرو، ریمو دې کلیک وکړو نو دا بېرته حذفېږي. صحیح سو؟ که غواړئ چې فارسي هغه کې نو بیا به دلته ورته ولیکئ هغه دې ورته پي دې ورته ولیکله، ګوره یا ورې پي ورته ولیکئ یا فارسي ورته ولیکئ، خپل هغه ایراني بیا درته انسټالوي. خو که غواړئ چې د افغانستان دري وکړئ هغه بیا دري ورته ولیکئ. صحیح سو؟ له هغه وروسته کنټري د کوم هېواد یې؟ افغانستان. تاسو لکه چې بل هېواد یې څنګه ګورئ ښه دلته کنټري ریلیژن دلته به هغه ورته انتخابوي د کوم هېواد دی. اوس دلته انګلیش یونایټډ سټیټ ورته انتخاب ده ځکه چې انګلیسي اوله چې وینډوز ده دا ټول ورته انتخاب شوي. نو دلته ورته وایي زه نه د افغانستان یم، فقط ای پریس که اول سر ته افغانستان راځي انتخاب کړه دا به افغانستان شي. صحیح سو؟ ریژن فارمټ په کوم شکل دلته ریکمنډډ ورته انتخاب شوی د خپله د ریکمنډډ یعنې دا کوم هغه ده د خپله د وینډوز ورته برابروي. نو دا په دغو شکل سره دی، دا به تاسو نه برابروي. مثال د هغه ډېر تاریخ هغه کوم فارمټونه چې دا مکمل په انګلیسي ژبه دغه شکل سره راځي. صحیح سو؟ مشکل خو نشته تر دې دی. له هغه وروسته بیا راځم له ټچ کیبورډ څخه وروسته راځو دلته لاندې سټارټ لرو. سټارټ څه کار کوي؟ کلیک وکړه، سټارټ باندې کلیک وکړه. اوس اول چې دا دلته شو ریسنټلی اډ اپس راته ښیي. موږ خو کله چې دلته کلیک وکړو مو اپ باندې کلیک وکړه، کله چې کړو دلته موږ ګوره موسټ یوزډ لرو، دلته ریسنټلی نه راته ښکاري. ریسنټلی دا معنا چې کوم فایلونه ما ډېر زیات استفاده کړي دي هغو لیست دلته راته وښیي. اوس نه ښیي که نه، که غواړئ چې هغه وښیي په دې باندې کلیک وکړه، داسې کلیک وکړو له دې څخه کوم فایلونه چې مثال تاسو دلته زیات استفاده کوئ نو دلته به ریسنټلی راسي، نو دا اوس باید راسي. کومه دی؟
نه دلته باید دلته چی انتخاب دی موست یوز دا ډېر استفاده سوي ریسنټلی دلته یعنې کوم چې اوس ما استفاده کړي هغه راته وښایه نو اوس یې نه درته ښایي صحیح سو دا به فعاله کړي دی صحیح بیا درته ښایي مثال ګوره راځه دا ورته فعاله کومه کله چې مثال سټارټ ته راسې سټارټ څخه وروسته کلیک وکړه نو دلته هغه هم درته ښایي لکه دلته اوس دا موست یوز دلته ډېر زیات په کمپیوټر کې استفاده کوي نو هغه دلته موست یوز راځي که نه واس دا ونه ښایي نو دلته کلیک وکړه موست یوز مه راته ښایه اوس بیا سټارټ ته راسه له سټارټ څخه وروسته ګوره ال اف باندې کلیک وکړه موست یوز څه سو ورک سول له منځه ولاړل او که چېرته غواړې چې دا راته وښایي کلیک وکړه بېرته راته ښایي بل شو ریزنټل اوف انټ مثال د محبوب کمپیوټر ته هغه نورلا نن یې ورسره وړی په کور ته تا کمپیوټر در ورسره وړی کور ته یې راوړه زه نن په دې باندې کار کوم یو څه اوس ته غواړې چې نورلا په کومو فایلو باندې د ما په کمپیوټر کې په کومو عکسو په کومو فلمو باندې کار کړی که چېرته دا ورته فعاله وي نو تا په کمپیوټر کې کوم شیان چې مثال استفاده چې کوم شیان چې خلاص دلته کویک اکسس باندې کلیک وکړه ټول د لیست دلته درته ښایي اوس دا یو غیر فعاله شوی ځکه نه درته ښایي صحیح سو او که چېرته دا غیر فعاله وي نو بیا هغه نه درته ښایي مثال د خبرې څنګه راځم زه دغه وورډ فایل راخلاصوم دې کې کلیک وکړو کلیک مې چې کله وکړو مثال زه دا چینجوم مثال راځم دا مې ورته په اتله چینج کړو اوس مې دا سیو کړو کنټرول ایس مې کړو مثال راغلم تغیرات مې کې راوستل او دا بېرته راځم کلوزوم یا هم مثال فارمولا زه په دې باندې کلیک وکړم مثال درته مې دا معلومات او کو سیو کړه او دا هم کلوز کړه دا ټول سره کلوز شو اوس ګوره کله چې ته مای کمپیوټر ته ولاړ شې مای کمپیوټر ته چې ولاړ شې دلته ګوره کویک اکسس باندې کلیک وکړه کله چې کویک اکسس باندې کلیک وکړو هغه فایل نه دلته راغلی که نه دی راغلی یعنې ته چې کوم عکس خلاصوې هم دلته ښکاروي درته که کوم ورډ فایل اکسس فوټوشاپ هر شی چې ښکاروي د هغو لیست دلته درته راځي ځکه چې تا دلته ګوره په سیټینګ کې چې ده دلته دا ورته فعاله کړی شو ریزنټل اوف انټ که دا غیر فعاله کې اوس به ګوره مای کمپیوټر ته ولاړ څه هغه شیان له منځه تللي که نه دي څه وي د منځه ولاړل نو دا بیا دلته نه ذخیره کېوای چې نه ذخیراته ودښي دا فعاله کړی درته ښایي صحیح شو بل فولډر لرو فولډر کې ګوره بیا راځم سټارټ مینو ته سټارټ مینو باندې کلیک وکړه دلته موږ څه لرو فقط یو پاور بټن لرو که نه یو دا لرو غواړې چې مثال نه دلته یو څو نور بټنې هم کوم یې ورسره ورته سیټینګ دی هم دلته کلیک وکړه سیټینګ به دلته اوس ګوره راسه کله چې دلته را سیټینګ راغلی که نه ده راغلی مثال ورته ووایه چې ډاکومنټ دی ډاونلوډ دی هم یې ډاونلوډ باندې کلیک وکړه اوس راځه دلته راسه ګوره ډاونلوډ هم راغلی مثال کوم مهم شیان چې تا ته ښکارېږي راځه هغه دلته راځه مثال څه شی غواړې نیټورک دی هم نیټورک باندې کلیک وکړه اوس راځه ګوره نیټورک هم راځي که وایس دا موزیک دی هم یې ګوره موزیک باندې کلیک وکړه موزیک څخه وروسته دلته راسه ګوره هغه به هم دلته اتوماتیک ټول راغلی مشکل خو نشته ته دی جا نن بس ده نن به لږ کم درس وایي صحیح سو ناوخت هم دې سره نو کوم سوال پوښتنه خو تر دې ځای نه لرئ